کچره تاسو غواړئ چې په هر کار کې د الله رب العزت زمونږ مددگار شي، که دنیاوي کار وي که اخروي کار وي که د کور کار وي که د کور نه بهر کار وي، که هر یو کار ستاسو وي کنه نو دا وړه غوندې وظیفه ده که دا تاسو شروع کا نو ان شاء الله په هر کار کې به الله رب العزت ستاسو مددگار شي. او چې الله رب العزت ستاسو مددگار شي په هر کار کې کنه دغه کار کې به الله رب العزت تاسو ته اسانی در نصیب کوي، سہولت به در نصیب کوي، کامیابی به الله تعالی در نصیب کوي. دغه کار کې به الله رب العزت تاسو د ناکامۍ نه او د نقصان هر څه نه به الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي. صحیح شو جی؟ نو وظیفه څه ده او د دې طریقې کار څنګه دی؟ نو د قرآن پاک یو آیت دی کنه، اول د آیت کریمه تاسو وورئ، د دې وظیفه به تاسو کوئ. آیت کریمه داسې ده، بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا آیت کریمه چې ده کنه دا به تاسو سحر اوه پیرې وایي او ماښام به دا تاسو اوه پیرې وایي، یعنی سحر مز نفس به دا تاسو اوه پیرې وایي او ماښام مز نفس هم به دا تاسو اوه پیرې وایي. اوس به تینا هره پیره مخکې بسم الله الرحمن الرحیم شته او کنه نو بس چې یو ځل تینا مخکې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ووایئ کنه بس دا کافي ده. نو سحر چې تاسو مز وکئ کنه دا ورپسې اوه پیرې وایي. ښه بعضې ملګري بیا وایي چې الله دې نه کي که موږ نه د سحر مز قضا شي نو بیا به د دې څه ترتیب وي. نو که تاسو نه بالفرض د سحر مز قضا شو کنه اول خو سحر مز قضا کوئ ما، خو که بیا هم نه قضا شي نو کوشش کوئ چې د اشراقو په ټایم کې سحر مونځ قضا کوئ، دې نه پسې بیا ډایرکټ په ډایرکټ وایي. که بیا هم چرې د مصروفیت د وجې نه تاسو اشراقو په ټایم کې قضا مونځ نشئ کولی، یعنې ماسپښین سره تاسو د سحر قضا کوئ، نو بیا داسې کوئ چې بس د 12 بجو نه مخکې د آیت کریمه اوه پیرې وایي، اوه پیرې سحر وایي، اوه پیرې ماښام وایي. نو ستاسو چې څونه کارونه دي که نه، که دنیاوي کارونه دي که اخروي کارونه دي که د کور کارونه دي که بهر کارونه دي او که دکان کارونه دي که هر څه کارونه دي، په دغه کار کې به الله رب العزت تاسو کافي کېږي، الله تعالی به تاسو مددگار پکې جوړېږي، الله تعالی به ان شاء الله پکې کامیابی در نصیب کوي، خوشحالي به در نصیب کوي، راحت سکون به در نصیب کوي، نقصان مشکلاتو نه به پکې الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي. نو امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم پکې څه خبرې څه د پوسې کمنټ کولی شئ، زه به ان شاء الله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو پې کړم. خو د آیت کریمه په خپل هم زده کوي او د دې د ویلو اهتمام شروع کړي سحر او ماښام اوه پیرې او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم ډېره شیر کوي چې هغوی هم د آیت کریمه زده کړي او د دې وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته، دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.